بچاو زړګی ښه اوس راته ورځو خدایه یوه کیسه درته کوم د یوه سړي ملنګه بېګا یې ټوله شپه ژړل په بېوسې ملنګه له خدایه غوښتې خپل زړګی پر ګل ځوانې ملنګه ښه سوچ راغلې ما دې هم څارله لار جانانه د موګړی وم دروازه کې انتظار جانانه بې تا دې نه سمه زما د زړه قرار جانانه دا خو یو ځای یم چې ستا نازونه وړم جانانه ولې شکمن یې زه په تا خپل زړه خورم جانانه هسې ناکې را سره ته کوې ستم جانانه ښایست ورځ په ورځ زیاتېږي نظر نسې یاره زړونه په تا پسې درزېږي نظر نسې یاره سترګې در اوړي نه صبرېږي نظر نسې یاره ما په دې کم عمر کې ډېرې تجربې ولیدې ما د یارۍ په نام څومره لوی دوکې ولیدې لکه ماران په ډېرو خولو کې ژبې دوې ولیدې او خاص فرمایش ته بلاور موسیق والا او نور خان موبایل والا محمد اقبال والا کوشیر داغه فرمایش دی مسلو سره هېڅکله سیالي نه کوم ښکلي یاران لرم بې یاره زندګي نه کوم زه د غمو پر بستر پروت وم چا هېڅ نه ویل ستا پر یوه تبه راټول سو ټوله کلي ژړل په دغه ورځ مې دا دوه مخامخان ښه ولیدل خیر دی که نن یو څه بېوسه یم سبا ته ناست یم داسې به نه وي چې هر وخت ستا و درګاه ته ناست یم دنیا که کښېني بې له تا خو زه و تا ته ناست یم د دغه ښار په رنګینو کې ما نعمت تباه کړل له څاڅکو څاڅکو اوښکو ما د خپل باڼه تباه کړل ژوندون مې خاورې سلو ما پکې هر څه تباه کړل سهار که نه و اعتبار مې هم د شپې ونه سو احسان دې واخله که امکان دې د ګیلې ونه سو داسې څوک شته چې واوري زما د بېوسۍ خبرې خلک لګیا دي کوي زموږ د جدایۍ خبرې تر څو به اورمه دا ستا د تنهایۍ خبرې احمد نوری بلال خانو جابر احمد عزیز نوری عبدالکریم زلان داغه فرمایش دی هغه چې خپل کلي پرېږدي ځلې ونې خونه دي چې له خپلوانو جلا کېږي نو پردي خونه دي څوک به یې غم نه خوري د هر سړي زړګي خونه دي تل به دې نه وي د ځوانۍ دومره غرور مه کوه ازار وهلې پر خوارانو ته کبر مه کوه دونه ظلمونه ګوره یاره په مجبور مه کوه په مخ دې ښه چې چېرته ځې تر شا به نه راګورې که مسله وختلې یاره بیا به نه راګورې ستا نو دا کم اوله د رښتیا به نه راګورې
کوي چې د نفرت خبرې لار دې څارم راځې که نه راځې لالیه له انتظاره مې نیولې سترګې سرې لالیه درپسې مړ یم د غمه کې منې لالیه او د مظلوم یار ځوان و رمضان وفات شیر زمان ځوان د وزیر پردیس خاصه فرمایش دی رسوا دې کړمه یار دې نه کړمه د چا وختې ولې نو یاره ته در ارچا بې وفا وختې ته د کم اصلو هم پرې ګوتې سیوا وختې د نور محمد نګار په شعر کې دغه ستا خبرې پر زړه یې لیکلي د نامردو خبرې بېله تا څوک لري دی وکي د هر چا خبرې په چمن ښار کې دلاور موزیک سنټر ته ورځم ورکبانو ته چیلنج دی زوره ورته ورځم ما په یارۍ کې دوی منلې زړه ورته ورځم منیر احمد نوري چې ګران دی د عزیز نوري دی جابر احمد سره پر څنګاله کوزی زلمی دی عبدالکریم زلاند یار بلال خان وزړګی دی محمد اقبال لکوزی په یارې ارزي خلکو په یارې پوټینګ دی ولاړ په دوستي ارزي خلکو خو بیا ستا یم منلی ما په سیالي ارزي خلکو دا ایسان لاک یار تورزي کلیوالا یادوم ورباندې ګران کلیم ملا کاریز والا یادوم دا په ارچا باندې بالا کاریز والا یادوم کلیم باچا ته قدرمند دی دا جتې مري ډېر خوږ انسان دی مسافر محمد کنداري ډېر ښه یاران دي او دوی ګران دي پر کرزې عزیزي دا کومندانه چې غوښتلې په رښتیا یادوم دا رو پاتل په وپاتل په وپا یادوم خواږه یاران دي زه یې تل ښه په وپا یادوم